سورة القدر د مکی سورت ته او پدې کې 15 آیتونه په دې سورت کې الله سبحانه وتعالى د قرآن عظمت بیان کړی او دا خبره به کې بیان کړی دی چې قرآن چې نه د رمضان په میاشت کې نازل شوی نو په دې سورت کې الله سبحانه وتعالى وایي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. شروع الله سبحانه وتعالى د دې سورۃ الله سبحانه وتعالى پدې کړی دا إنا أنزلناه في ليلة القدر یقینا من نازل کړی دی دا قرآن په شپه د عزت کې في ليلة القدر ليلة القدر په شپه الله سبحانه وتعالى دا قرآن نازل کړی دی نو قرآن نازل شوی د روجې په میاشت کې او بیا د روجې په میاشت کې د ليلة القدر په شپه باندې نازل شوی ذکر الله سبحانه وتعالى په سورة البقره کې دا خبره کړې ده شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن رمضان د میاشتې ده الله په دې کې د قرآن نازل شوی به د قرآن دې سنې نازل شوی چې په یو ځای ټول راغلی ځکه تاسو خیال کړئ نه د بعض آیتونو سره موږ وایو داسې واقع راغله نو د آیت نازل شو داسې خبر وشو نو د آیت نازل شو بیا وایو دا صورت مکی او دا مدني دی د مطلب د وروسته نازل شوی داسې نه چې ټول قرآن په یو ځای د ځمکې ته راغلی د قرآن ټول د لوح محفوظ نه د دنیا اسمان ته په یو پیر را کوشوی دی لیلة القدر په شپه نه دیږي کې مطلب دی موږ د قرآن د نازلول شروع کړي دي د لیلة القدر په شپه باندې یعنی شروعات د وحی د دې ځینې شوي د قرآن نو الله سبحانه وتعالی ټول قرآن د لیلة القدر په شپه باندې دغه ته نازل کړی د دنیا اسمان ته بیا د هغه ځینې لږ لږ نازل شوی دی په 30 کاله کې کله به ضرورت راغی واقعه براله یا بغیر د واقعین الله سبحانه وتعالی به آیتونه نازل کړو لیلة القدر مبارک حدیثونه هم راغلي او ذکر الله سبحانه وتعالی موږ ته ښیي چې لیلة القدر دا شپه ډېره اوچته شپه ده نو بیا ورسره دا خبره وکړه وما أدراك ما ليلة القدر او څه پوه کړی ته چې څه د شپه د عزت او کله چې الله دا خبرو کې نو د خبرې تعزیز او بجلی کې نه ډېر غټه خبره ته د ثبته لیلة القدر شپه دا ډېر غټه شپه ده څنګه غټه ده ليلة القدر خير من 1000 شهر شپه د عزت غوره ده د زرو میاشتونه د لیلة القدر د شپه چې د سو میاشتونه غوره ده زرو میاشتونه داسې نه دي ویلي چې زرو میاشتو په شان ده بلکې زرو میاشتونه غوره ده یو سړی په دې شپه کې عبادت وکړي د رب العالمین نو لکه ده چې تقریبا 4 کاله د الله سبحانه وتعالی عبادت وکړو یو سړی 2 رکعاته لمونځ وکړي په دغه شپه نو لکه ده چې 4 کاله د 2 رکعاته لمونځ وکړو څومره غټ اجر ده بلکې د هغې نه غوره دی 4 کالونه غوره دی د عمل د دومره اوچته شپه ده اوچتوالي وجه لري چې په دې کې قرآن نازل شوی او د فائدې لپاره چې یاد ساتي د مخکینی کتابونه چې کوم دي د نور امتونو ده دم په روجه کې نازل شوی
روجې د میاشت د ډېر اوچته میاشت ده د قرآن په کې نازل شوی دی او د مخکینی کتابونه چې دا په کې نازل شوي رسول صلی الله علیه وسلم د دې شپې مبارک وی فيه ليله خير من 1000 شهر وی د رمضان په میاشت کې شپه راځي چې هغه د زرو میاشتو نه غوره ده من حرم خيرها فقد حرم څوک چې د دغه شپې د خیر نه محروم شو نه دی د هر څه نه محروم شو او دا د بعضو کسانو بدبختی ده چې دې خبرې ته توجه نه وي د روجې د اخرنی له سورج له نیکان خلک به الله بندګۍ له زور ورکي او دا بعض خلک به ګناهونو له زور ورکي او بازارونو له زور ورکي او خوشحالیه نه کوي چې روجه ختمېدو وله خدا بیا راځي په دې اخرنی له شپو کې ده په دې اولنو کې نه راځي او منځنو کې نه راځي ذکر رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کوي په صحیحینو کې دا حدیث ته چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې ماته د شپه معلومه و الله ته خولیو چې دا په دې اخري له سورجو کې دا شپه و انی انسیتها خبیت الله یې راکړه او په دې کې الله سبحانه وتعالی حکمت ته د دې لپاره تیار کړی چې داخله کې داخله کې به کوشش وکړي چې ته معلومي چې دا پلانې شپه به ټول پراته چې نور ورځو کې خګونهونه کوله کې څنګه چې بعض خلکو حالت دی ولې عزوبل بس د یو شپې بندګي د دوی یو میاشتې بندګي د بعض خلکو او ته به چې د سیب د روجي مسلمان دي د تیر شي روجي چې راغلی و او الله سبحانه تعالی د روانه مونږ ته ورسې مونږ ته ورسې نډیرو کسانو به سپینه ټوپې چولې و جماعتونو کې بناس قران نه به چې روجي ختم شو دا غر څه ختم شو لکه د الله چې به روجي کې په نور میاشتو کې نه ولې عزوبل نو ځکه الله سبحانه تعالی د شپه پټ کړه لکه څنګه چې مرګ پټ کړي مرګ موږ ته معلومه چې کله راځي نو اوس موږ په یره کې چې دغه دراغه او دغه دراغه نو کوشش وکړو قیامت زموږ نه پټ کړي چې موږ کوشش وکړو په دې کې د الله سبحانه تعالی حکمت نو دا په دې اخري لسو شپو کې ده او په دې اخري لسو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی وانها فی العشر الاواخر فی وتر په دې اخرنی لسو شپو کې ده او په لسو شپو کې په تاک شپو کې ده نه د ډېر اوچته شپه ده قرآن پکې نازل شوی دی عبادت پکې غوره دی د زرو میاشتو د عبادت نه بله ده تنزل الملائکة والروح فیها بإذن ربهم من كل امر راکوزیږي ملائکه او جبرئیل علیه السلام په دې کې په حکم درب خپل په هر یو کار راکوزیږي ملائکه سم ملائکه راکوزیږي په دغه شپه باندې د دنیا ته او ملائکه چې کلم دنیا ته راکوزیږي زمکه ته راکوزیږي ناغوی د خیر لپاره راکوزیږي نو چې دومره ملائکه راکوزیږي مطلب چې دغه شپه برکتونه والده او د خیر والده لکه څنګه چې حدیثونه کې د ثابت دي چې کله انسان قرآن وایي ملائکه راکوزي چې کله د علم مجلسي هغه ته ملائکه راکوزي جمعې د خطبې لراځي نو ملائکه چې کله راکوزيږي نو دوی د خیر او د برکت لپاره راکوزي نو چې د دومره ملائکه راکوزيږي د ځمکه د ټوله ډکې نه د برکت والا شپه ده خاص خبره به کېدله والروح فی جبرئیل علیه السلام پکې راکوزي من کل امر مطلب دا دی چې په دغه شپه باندې تقدیر لیکل کیږي نو تقدیر خو یو هغه تقدیر دی چې زمکه او د اسمان د پیدایش نه مخکې 100 کاله مخکې لیکل شوی 50,000 کاله مخکې به دویم تقدیر هغه دی چې کله انسان د مور په خېټه کې سلور میاشتو حساب کې واچول چې دا ټینګ تقدیر لیکل کیږي دریم تقدیر دا دی چې په کال کې لیکل کیږي سلورم تقدیر چې روزانه کیږي کل یوم هو فی شأن روزانه الله په یو کار کې څوک مړ کوي څوک ژوندی کوي څوک غریب کوي څوک مالدار کوي څوک نه جوړ کوي څوک روغي نه دې ټیم کې د کال غو پوره تقدیر ولیکل شي یعنی په دې شپه کې د چا تقدیر کې چې د برکتونه نازل شي او د چا په تقدیر کې څه نازل شي مصیبتونه را نازل شي نو په دغه شپه چې کله تاسو د الله سبحانه وتعالی بندګي کوئ او الله ته سوال کوئ نو الله به په تقدیر کې برکتونه را نازل کړي سلام سلامتیا ولد داشپا هي داشپا حتى مطلع الفجر تر درا خطو د سبا پوری سحر را خطو پوری داشپا چې سلامتیا ولا ټول پکې خیری شر پکې سره یې شیطان پکې چاته سني شي ویلې صرف پکې برکتونه او رحمتونه به د شپه باندې د دومره خولي شپه